ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د چنګاښ په 18 ولایت مقام کې د ګوجرو قومي مخورو سره د ناستې پر مهال ویل چې د دې ولایت ټولو قومونو او اوسیدونکو ته د عدالت او قانون له مخې د امکاناتو او سهولتونو زمینه برابرېږي. په ننګرهار کې د ګوجرو قومي شورا رئیس حضرت رحمان ګوجر د خپل قوم مشرانو په استازۍ د ننګرهار والي د کړنو ستاینه او قدرداني وکړه او په ټولو قانوني چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. دوی همداراز له ننګرهار والي څخه دوی ته په دې ولایت کې د سرپناه ورشوګانو شیدو او محصولاتو ته د بازار موندنې، پاکو اوبو ته د لاسرسي، پوهنې، حیواناتو واکسین او درملنې، هدیرې لپاره د ځمکې ورکړې او یو شمیر نورو برخو کې غوښتنې وکړې. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل چې مرکزی اداره د ننګرهار نفوس او اړتیا ته په کتو امکانات ورکوي او هڅه کوي چې د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته په بیلابیلو برخو کې سهولتونه برابر کړي. نوموړي د ګوجرو قومي مخورو ته سپارښتنه وکړه چې د شیدې او د هغه محصولات په ختیځ لبنیات شرکت وپلوري او یا شرکت جوړ کړي ترڅو خپل محصولات په اسانۍ وپلوري او خلک له توکو برخمن شي. ننګرهار والي همداراز د یادو مشرانو سره ژمنه وکړه چې د پوهنې، کرنې، حج او اوقافو او یو شمیر نورو سکټوري ادارو مسؤلینو ته ننګرهار والي همداراز د یادو مشرانو سره ژمنه وکړه چې د پوهنې، کرنې، حج او اوقاف او یو شمیر نورو سکټوري ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړي چې د ګوجرو قوم اړوند ستونزې په حل کې د قانون له مخې اقدامات ترسره کړي.